کتونکو ستړي مشئ، سلامونه او ښې چارې. دغه مخامخ ډبره چې ښکاري دا د شراني ولسوالۍ په کړمانزۍ سیمه کې موقعیت لري. پر یاده ډبره باندې د آریایانو د وخت یا قبل از تاریخ د بودګانو انځورونه او نور څه لیکونه کښل سوي دي چې فکر کېږي چې آریایان له نن څخه کابو 5 یا 5.5 زره کاله وړاندې له منځنۍ ایشیا څخه د اوسني هند پر لور کوچېدلي وه او ځای په ځای بیا دوی استوګن شوي وو. نو د کړمانزۍ سیمه هم له هغو سیمو څخه ده چې دلته ډېر له لرغونې زمانې څخه انساني اوسېدلو نښې نښانې شته او ځای په ځای ډبرلیکونه شته چې دا ښایي چې په دا سیمه کې په زرګونه کاله پخوا هم خلکو استوګنه درلوده او دا د شراني ولسوالۍ اوس هم له ګونجیانو یا ګڼ آبادو سیمو څخه ګڼل کېږي. پر یادو ډبرو باندې بېلابېلې نښې کښل شوي دي لکه دا مخامخ ډبره چې ښکاري او دغه باندې بیا د بودګانو انځورونه کښل سوي دي. هیله ده چې خوښه مې دا ویډیو